سلامونه او نیک هیلې دوستانو، هیلهمند یم چې ټوله به جوړ او روغ یاست. تر دا مهاله پورې به خوشحاله یاست. یو بل لوک ته بیا ښه راغلاست. نو د خیره سره دا ولوګ را سره تعقیب کړئ. نن یو څه کارونه په هغه کارو پسې راغلي وو. هغه کارونه مو د خیر سره وکړله. نو بلا په واجان راته ویله چې یو څه وږی شوم، ما درځه یو څه شی مو سره وخوړله. اوس د خیره د ماپښین د لمانځه وخت دی، نو د ماپښین لمانځه ته به هم د خیره ولاړ شو.
ګرانو دوستانو دا ولوګ بس هم د غونډې و انشاءالله تعالی بیا به وینو په بل لو کې تر هغه وخته پورې ماته راکړئ اجازت د خدای په امان